په هرات ولایت کې د هیواد د پوهنې پر ښوونیز نصاب د بیاکتنې په خاطر د یوې څیړنیزې دورې وروسته یوه غونډه جوړه شوه. دا غونډه چې د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې جوړه شوې وه، پکې د دې ولایت د یو شمېر مسؤلینو ترڅنګ مدني فعالانو، ښځو او د پوهنتون استادانو ګډون کړی و. د ښوونځیو د لومړۍ دورې د 6 ټولګیو د نصاب په هکله بحث او خبرې وشوې. نور حال زما د همکار په راپور کې. د هیواد د پوهنې پر ښوونیز نصاب د بیاکتنې په تړاو دا غونډه چې د هرات پوهنتون د ټولنپوهنې څانګې د زده کړیالانو له لورې جوړه شوې وه، پکښې د ښوونځیو د لومړۍ دورې د ښوونیز نصاب ستونزو په اړوند د سوي تحقیق مخه کتنه وشوه او د دې دورې نصاب پر یو شمېر مواردو نیوکه وشوه. د هرات د ښځو چارو ریاست مشره انیسه سروري وایي د افغانستان ښوونیز نصاب کې میرمنو رول ته په ټولنه کې سمه کتنه نه ده شوې او په دې برخه کې شته ستونزې باید هواری شي. برنامه امروز به مناسبت رونمایی از تحقیق دانشجویان پانزه جامعه شناسی پوهنتون هرات برگزار شده و اینا تحقیق انجام دادن در رابطه به کتاب‌های دری صنوف اول الی صنف 6. په همدې حال کې د دې څېړنیز ټیم مسؤل اسمت الله جعفري وایي د دوی ټیم د پوهنې وزارت د لومړنۍ دورې په کتابونو کې بیلابیل مسایل څېړلي او په مختلفو برخو کې ستونزې رابرسېره کړي چې په خبره په راتلونکي کې باید ورته پام وشي. کلیشه‌های مختلف در مورد قدرت، در مورد ورزش، فضای عمومی و مسائل مختلف دیگر در کتاب دیده میشه، در کتاب‌های مکتب دیده میشه. بنابراین ما برنامه رو گرفتیم که هم با مردم صحبت بکنیم، یافته‌های تحقیق رو شریک بکنیم و هم بتونیم با کارگزاران دولتی یافته‌ها رو شریک بکنیم تا اونها هم حساسیت ایجاد بشه برای اینا و در نصاب بعدی، برایش بعدی بازبینی‌های جدی داشته باشه. له بلې خوا د هرات پوهنتون یو شمېر استادان په دې هکله وایي چې د ښوونځیو په ښوونیز نصاب کې باید د ټولنې او چاپیریال هغه مثبت واقعیتونه شامل شي کوم چې په نوي نسل کې مطلوب بدلون راولي او د منفی افکارو څخه لرې ساتي. درست است که بسیار از چیزایی که در منابع درسی در کتاب‌ها هست نمود و تصویری از آنچه که در جامعه واقعیت داره اونو انتقال داده میشه، اما در جامعه بسیار از چیزایی هم هست که واقعیت داره اما خب مناسب نیست که انتقال داده بشه. در جامعه جرم و جنایات و اتفاقای خیلی دیگه هم وجود داره. آیا میتونیم اینها رو داخل کتاب‌ها و منابع درسی اینا تجلی بدیم؟ نه، به این دلیل که به اصطلاح در پروسه اجتماعی شدن، در پروسه یادگیری و در پروسه آموزشی تاثیر داره روی اطفال، اینها انتقال داده نمیشه. د هیواد د پوهنې ادارې د لومړنۍ دورې پر ښوونیز نصاب د څېړنه او کره کتنه په داسې حال کې کېږي چې د یو شمېر مبصرینو او پوهاندو په اند د هیوادوالو د علمي پرمختګ لپاره ښوونیز نصاب کې باید ژور بدلون راسي.